پاچا غوښتل چې خپله ملکه وټاکي، خو دا یو عادي انتخاب نه و. هغه یو انساني شکل ساعت د 24 قیرات سرو زرو څخه جوړ کړ چې پرې 180 واړه زنګونه زړول شوي وو. قانون دا و، هر څوک چې له دې ساعته تیر شي او کوم زنګ وغږیږي نو هغه به سمدستي له سیالۍ ووځي. درې نجونو دا چلنج قبول کړ او خپلې نورې جامې ویستلې. پاچا حیران شو چې دا درې واړه بېساري ښکلا لرونکي دي او پرته له دې چې کوم زنګ وغږیږي له ساعته په بریالیتوب سره تېرې شوې. خو د ملکې کېدلو لپاره ازموینه لا پای ته نه ورسېدلې. اوس پاچا بله ازموینه اعلان کړه. یو ستر میز برابر شو چې 3 پیالې شراب پرېښودل شوې. د پاچا په امر عسکرو پکې 26 کلن زاړه شراب واچول. 3 واړو نجونو ته حیرانتیا پیدا شوه. بیا پاچا اعلان وکړ چې په دې 3 پیالو کې یوه کې زهر اچول شوي دي. هر څوک چې هغه ته لاس وروړي سمدستي به مړ شي. 3 واړه وډار شوي نو پاچا 3 بندیان راوستل. یوه ته پرته له دې چې خبر شي زهرجن شراب ورکړل شول. کله چې هغه یو غوړپ وڅښه نو پر ځمکه ولوېد او مړ شو. دا منظره چې نجونو ولیده ویره یې نوره هم زیاته شوه. پاچا بندیان بیرته واستول او امر یې وکړ چې 3 نوې پیالې راوړل شي. دا ځل د ټولو نجونو سترګې وتړل شوې تر څو هر څه عادلانه وي. کله چې د دوی سترګې خلاصې شوې نو انتخاب یې کاوه. یوه نجلۍ مخکې راغله او ویل چې دا خطر نشي زغملای او له سیالۍ تېرېږي. پاچا یې غوښتنه ومنله او پاتې دوغ ته یې هم د وتلو اجازه ورکړه. خو اوس سیالي وه که یوې هم شاته کاوه د ملکې ایست به بلې ته رسېده. نو دواړو پرېکړه وکړه چې دوام ورکوي. یوې له زن پرته خپله پیاله وڅښل او روغ پاتې شوه. بلې نجلۍ 2 پیالې مخې ته لرلې خو پرېکړه یې نه شوه کولی. بالاخره یوه پیاله پورته کړه خو د تېرې صحنې په یادېدو یې بېرته کېښوده. بیا لومړۍ نجلۍ زړورتیا وښوده او 2مه پیاله یې وڅښله. خلک حیران وو، خو لا حیرانوونکې دا وه چې هغې 3مه پیاله وڅښله. هر چا فکر کاوه چې دا لیونۍ شوې خو په هغې هیڅ ونه شو. بیا حقیقت څرګند شو. پاچا هیڅ زهر په کومه پیاله کې نه و اچولی. دا یوازې یوه ازموینه وه تر څو معلومه شي چې څوک زړوره او هوښیاره ده. په دې توګه هغې نجلۍ د خپلې بېساري ښکلا او بېمثاله زړورتیا له امله د ملکي تخت وګاټه.